د پاکستان قومه په خړ سیلاب یوړې شي په خبره ځان پوي کوي لږ غوږونه کولاو کوي چې دې سرمایهدار ستاسو تیکې وخوړې غوښې درنه وخوړې دا ډوکو مغزې درنه وشپېلولو په ځان پوهېږئ نه او مغه سرمایهدارو ته بیا ټوکری ټوکری کېږئ د هغوی حجرو کې جارو وهئ هغوی له دروازې لرې کوئ د خان موټر چې راشي 3-5-6 غریبان رامنډه کی ورته لري زه تاسو وینم نه خدای پیژندلی یی غریب لدیم چرته ور لري ړوند په لاره رواني چرې د لاس نه ونیو چې دا غریب څه ونه وایي ونیو چرته سرمایهدار له د موټر دروازې لرې کې او د ګراج دروازې ورته لرې کې او ړوند د لاس نه ونیو چې دا چرته څوک ونه وایي نو ګرانی غریبو نه ده راوسته ګرانی په دې ملک کې سرمایهدار کارخانهدار کوټیداران دا خلق راو ملک د دوی د لاسه تباه زمونږ د لاسه خو ملک نه مونږ د لاسه ملک نه دی تباه مونږ نه زیات دوستان د دې ملک بل څوک نشته زه د ملک او د ملت ځان نه لوی دوست بل څوک نه ګڼم پاکستان زه آباد په دین او مذهب او اسلام غواړم پاکستان آباد زه د ښځو په عیاشۍ او لوفرۍ نه غواړم نو ځکه بجلیګر مولا خراب دی پابندی پې ولګوئ دا پې وکړئ دا قیامت کې و به ما سره ودرېږئ که نه ودرېږئ نو زه به څه ویم زه به ویم چې وہ دنیا تھی جہاں بل کی تھی تو نے زباں میری وہ دنیا تھی جہاں بل کی تھی تو نے زباں میری یہ معاشر ہے یہاں سننی پڑے گی داستاں میری وہ دنیا تھی جہاں بل کی تھی تو نے زباں میری یہ معاشر ہے یہاں سننی پڑے گی داستان میری اخو دنیا وا چې تا پکې زما جبه بنده کړې وا او ما ته دی ویل چې خوځې بنا ا دنیا وا اوس دلتا یہ معاشر ہے یہاں سننی پڑے گی داستان میری دا د قیامت ورځ د دنیا ټول آزاد دا اللہ عدالت کئی او جناب محمد الرسول اللہ وکالت یہ معاشر ہے یہاں سننی پڑے گی داستان میری دلتا به زما دعوی اورے زما پتا دعوی دا نو زما دعوی با و اورولې شي بیا بتا ته ویلې شي چې ته جواب داو کا د دې داوی جواب کا بیا به ته څه دا یاد لرئ دنیا کې د چې کم زیاته پچا وکړو قیامت کې به داغه پتا داوی او ته بیا جواب کې دنیا کې زور اورې خانه نواب حکومت تلاس کې دے ډنډه دلاس کې دا ز څه نشم ویلې قیامت کې به څنګه چل کی خبر پروسه کالې دې باړې ته تلم د نوابانو قبرونو ته ورغم داس ورته ودرېدم دا شعر میں ورته وی جا گور غریباں پہ نظر ڈال بعبرت کھل جائے گی تجھ پہ سب دنیا کی حقیقت عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت پھر پوچھ ان سے کہاں ہے تیری وہ شان حکومت عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت پھر پوچھ ان سے کہاں ہے تیری وہ شان حکومت بادشاہ قبر لورشا چستا د حکومت کولو شان څه شو کل براتا تجھ میں جو غرور وہ آج کہاں ہے اے کاسے سر وہ تیرا تاج کہاں ہے پرون چې د غرور
او د کبر نه ډک وي غرور نن چرته دی نن چرته اے کاسہ سر وہ تیرا تاج کہاں ہے ستاغ تاج سے شو چتاب پہ ناس کولو بادشاہان نوابان خان بادران دا پراتدی داس مال کل براتا تجھ میں جو غرور وہ آج کہاں ہے اے کاسہ سر وہ تیرا تاج کہاں ہے غرور صرف د خدای د ذات سره خوند کوي کبریایی صرف د خدای د ذات سره خوند کوي بل لا څوک دی چې ابه مو وایي ځان ته چې زم څه شی ته څه شی ته به په څه غاوېری په دولت منټ کې به درنه خدای وایي په بدن منټ کې به دې فالج ووایي متیازې به خپلې نشي ټینګولی په مټو سړي دي ډېر دي ټوغکی به در باندې راشي ټول به فنا شي یوازې به پاتې شي د غرور څه شی